پنځم، هر سهار او ماښام به وواره حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم وای. شپږم، تر بجېدو د مخه به د سورة البقره 2 آخرني آیاتونه وای. اووم، د خوب په وخت کې به دغه دعا وای: بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخفئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الاعلى. اتم، د قرآن مجید څخه به دغه 3 سورتونه پر پتا ورټیپ کې او دغه پتا به د ورځې 3 واره اوري. سورتونه دا دي: فصلت، الفتح، الجن. دغه ټوله تعلیمات به د پوره 1 میاشتې دپاره تطبیق او عملي کړي. ان شاء الله تعالی صحت او شفای کامله به ورته راسي. ورونو، د سحر د اقسامو څخه 1 قسم سحر د مریضي سحر دی چې سحر المرض ورته ویل کیږي. دغه سحر اعراض او علامې داسې دي: اول، د بدن په اندامو کې پر یو اندام همیشه درد. دوهم، عصبي تشنجات. دریم، د بدن په اعضاو کې د یوې عضوي شل کېده. څلورم، د ټوله بدن شل کېده. پنځم، د 5 حواسو څخه یو حس د کار څخه معطل کېده. ورونو، دلته دا بهتره بولم چې یوه شي ته تاسې متوجه کړم، هغه دا چې د دغه سحر ځینې اعراض د جسمي او بدني مریضۍ د ځینو حالاتو او اعراضو سره یو شی او مشابه وي، او د دغو 2 په مابین کې فرق په داسې ډول سره کیږي چې پر مریض به هغه دم یا رقیه ووایه. که مریض د دغه دم اوریدلو په وخت کې سرګشتي یا په بدن کې بېحسي یا د سر درد یا د ځینو اندامو غورځېدل یا په جسم کې یو تغییر حس کړي، نو مرض یې د سحر څخه دی او علاج ته دوام ورکړي. او که د دغو شیانو څخه یو شی هم نه کوي حس، نو دا بدني او جسمي مرض دی چې علاج یې باید د طبیبانو او ډاکټرانو سره وشي. ښه، اوس نو دغه سحر المرض و یو چاته څنګه ورپېښېږي او څنګه پکېږي دا سحر؟ جواب: دا خو معلومه خبره ده چې مغز یا دماغ پر ټوله جسد او بدن د رئیس پر قسم تسلط او سیطره لري. یعنی د انسان د ټولو حواسو څخه هر حس د ځان دپاره په دماغ کې خاص مرکز لري چې د هغه مرکز څخه و هر حس او عضو ته اوامر صادریږي. مثلا که ستا ګوته و اور ته ورنږدې سوه، دغه ګوته ډېر ژر په دماغ کې هغه د احساس و مرکز ته خبر ورکړي چې اور او حرارت دی. د مرکز د طرفه څخه امر او اشاره ورته راسي چې د دغه خطر د ځای څخه لرې سه، نو لاس د اور څخه لرې سي. او دغه ټول کیفیتونه، یعنی خبر ورکول، امر صادرېدل او د هغه عملي کېدل د 1 ثانیې په یوه جز کې پای ته رسېږي. سبحان الله القادر. دا کم کمپیوټر دی. الله عز وجل فرمایي: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. یعنی دغه شیان د الله عز وجل خلق او پیدا دي، پس وښیه ستاسې ماته هغه شی چې دوی پیدا کړی دي، یعنی بوتانو او یا نور هغه شیانو چې د الله عز وجل شریک یې بولي. ښه، بیرته خپلې خبرې ته راګورو. کم وخت چې یو انسان ته سحر المرض ورپېښېږي او یا دغه سحر په وسي، هغه په داسې ډول سره کیږي: هغه پیری چې د ساحر د طرفه په دغه سحر مکلف کړه سوی دی د مغزو په هغه منطقه کې ځای ونیسي کوم چې ساحر امر کړی. مثلا د اوریدلو د حس پر مرکز ځای ونیسي، یا د لیدلو پر مرکز، یا د لاسو یا پښو د حرکت پر مرکز. دلته نو دغه اندام ته د الله عز وجل په قدرت او اراده یو د دغو 3 حالاتو ورپېښېږي. اول، یا دغه پیری د الله عز وجل په قدرت د دماغ ټوله اوامر او اشارې د دې څخه منع کړي چې هغه اندام ته دې ورورسېږي، نو هغه اندام د کار کولو څخه بالکل معطل شي، کار پرېږدي، چې په دغه صورت کې مریض په ړوندواله
یا ګونګواله یا کونواله یا د لاس یا پښې په شلېدو مبتلا سي. دوهم، یا دغه پیری د الله عز وجل په قدرت دغه اوامر یا اشارې یو وار منع کړي یو وار یې پرېږدي. په دغه صورت کې هغه عضو ګای کار کوي ګای یې پرېږدي. درېیم، یا دغه پیری پر دماغ داسې تاثیر وکړي چې مرکز و هغه معین عضو ته ژر ژر پرله پسې بې له انقطاع او بې له سببه اوامر او اشارې ورکوي چې دلته نو هغه اندام شخ ودرېږي. که څه هم شل نه وي خو حرکت نشي کولی. د دغه وینا د اثبات دلیل د الله عز وجل هغه قول دی چې د سورة البقره په 102 نمبر آیات کې د ساحرانو په باره کې فرمایي: وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. یعنی نو دوی ضرر رسونکي په دغه سحر سره هیڅ چاته مگر په اذن او حکم سره د الله عز وجل. الله عز وجل په خپل دغه قول سره دا ثابت کړه چې و مسحور ته د ساحر د طرفه ضرر ورسېدلی سي، مگر دغه ضرر یې بیا هم د الله عز وجل په مشیت او اجازه سره معلقه دي. نو ګرانه اورېدونکي، ته زموږ و دغه خبرو ته تعجب مه کوه. او هلته ډېر داسې ډاکټران وه چې پر دغه حالاتو یې نه اقرار کاوه او نه یې منل، خو کوم وخت چې بیا دوی په خپلو سترګو سره دغه قسم ډېر حالات ولیده، هلته نو بې له تصدیق او تسلیمه بله لار نه سوه ورته پاته او د قادر الله و امر ته تسلیم سوه. د کتاب مؤلف وایي یو وخت یو ډاکټر راغلی او ویل زه د یوه داسې کار په خاطر راغلی یم چې زه ډېر په تعجب کې واچولم. ما ویل خیر څه پېښه ده؟ ډاکټر ویل یوه سړي خپل شل زوی راته راوستی چې هیڅ حرکت یې نسوای کولی، 4 سره اندامه یې شل وه. کم وخت چې مې هلک وکتی پوه سوم چې ده ته په عمودي فقري یعنی د ملا یا شمزۍ په فقراتو کې داسې یو مرض ورپېښ دی چې دغه مرض د ډاکټرانو په تشخیص لا علاج دی، هیڅ علاج نه لري، نه په عملیاتو ښه کېږي نه په دوا. خیر سړی ولاړ. ډاکټر ویل پس له 2 هفتو بیا هغه سړی د بل کار دپاره راغلی او ما یې د هغه شل زوی پوښتنه ځینې وکړه. سړي ویل الحمدلله اوس کښېني او چې پر دیواله یې لاس نیولی وي ځي. ما ویل په کوم ډاکټر یا په چا دې علاج وکړي؟ سړي ویل په وحید ورونو. تاسې پوهېږئ چې د کتاب د مؤلف نوم وحید عبدالسلام بالی دی. نو ډاکټر ویل زه ډېر په تعجب کې سوم او اوس راغلی یم چې پوه سم څنګه دې د دغه مرض علاج وکړي. ما ویل د کتاب الله څخه مې یو څو آیاتونه پر وویل او بیا مې د حبة السودا تیل وردم کړه او سړي ته مې وویل چې په دغه تیلو یا دغه شل اندامونه ورغوړوه. والحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله. اوس به د دغه سحر المرض د علاج طریقه درته بیان کړم. پر مریض به هغه درښول سوی دم ووایه. که مرض خراب کړي نو د پیري سره به هغه درښول سوې طریقه او معامله وکړي. که مرض نه کړي خراب مګر په ځان کې یو څه خفیف تغییرات حس کړه نو به دغه راتلونکي تعلیمات ورکړي. اول د ټیپ پر پیته به دغه صورتونه ورټیپ کړي: فاتحه، آیة الکرسي، سورة الدخان، سورة الجن، قصار الصور او معوذات. او دغه پیته به د ورځې 3 واره مریض اوري. دوهم دغه راتلونکی دم چې 5 شیان دي د حبة السودا پر تیلو ووایه او مریض به امر کې چې په دغه تیلو سره سهار او ماښام تندی او د درد ځایونه غوړوي. دم داد: الف الحمد لله رب العالمین تر پای. با معوذات یعنی قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جیم د سورة الاسراء یا بنی اسرائیل 2 نمبر آیات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وور دال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك
ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. ها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. او پر دغه تعلیماتو به تر 40 ورځو پورې دوام کوي. پس د 40 ورځو که مریض جوړ او مرض یې ښه سو خو ښه ده ښه الحمدلله. او که نه و جوړ سوی بل وار به بیا هغه دم یا رقیه پر ووایه او دغه درښول سوي تعلیمات به د یوې بلې دونه مودې دپاره بیا تکرار کړې څونه چې د مریض د ښوالي او مرض سره مناسبه او لازمه وي. او اوس به د سحر المرض د علاج یو څو قصې د نمونې پر ډول درته بیان کړم. د کتاب مؤلف وایي یوه ځوانه انجلۍ خپل پلار او ورور راته راوسته چې چپه خوله وه، هېڅ خبرې نه کولې، حتی د خوړلو دپاره یې خوله نه سوای خلاصولی. بې له دې څخه چې اقرباو به په زور خوله ور خلاصه کړه، په خوله کې به شیدې یا د میوې اوبه ور توی کړې. او دوی ویل د 15 ورځو څخه دا انجلۍ پر دغه حال ده. کوم وخت چې مې دم یا رقیه پر وویل الحمدلله انجلۍ خبرې وکړه. دوهمه قصه وایي یوه ښځه راته راغله او ویل په پښه کې ډېر شدید درد حسوم. ما ویل شاید د دې درد د روماتیزم څخه وي، مګر بیا هم ما چې د دې تکلیفي حالت ولیدی چې بې له زحمت او سختیه پر پښه نشي تلای، نو ما ویل خیر دی دم به پر ووایم. کم وخت چې سورة الفاتحه یې واورېدل مرض خرابه کړه او هغه پیري خبرې وکړې. ویل ما د دې پښه نیولې ده. ما ورته ویل د الله عز وجل د اطاعت په خاطر ووځه. پیری هم ووتی. ښځه ولاړه سوه او پر خپله پښه یې عادي تګ کاوه. والحمد لله وحده. درېیمه قصه د کتاب مؤلف وایي یو سړی راته راغلی چې مخ یې وراسته طرف ته په واضحه او ښکاره ډول سره کوږ. کم وخت چې مې هغه دم پر ووایه پیري خبرې وکړې او ویل ده ما ته تکلیف او آزار را کړی دي. نو ما پیری په دې سره قانع کړي چې ده ته نه لیدلې او دا تا ته حرام دی چې ته یو مسلمان ته تکلیف ورکوې. پیری مې په ښو کارو امر کړي او د بدو کارو څخه مې منع کړي. پیری هم زما خبرې قبولې کړې او الحمدلله د سړي څخه ووتی. سړی هم پس له هغه څخه چې خوله یې سمه او برابره سوه ولاړ. والحمد لله وحده ولا حول ولا قوة الا بالله. یو سړی راته راغلی ویل زما لور ته ناببره یو حالت پیښ شو چې د هغه په واسطه بېهوشي پر راغله او د 2 میاشتو راهیسې دا هغه د بېهوشۍ په حالت کې ده، خو اوس داسې ده چې اوري مګر خبرې او خوراک نشي کولای او په ټول بدن کې هیڅ ځای حرکت نه کوي. او اوس په ابها کې د عصر په شفاخانه کې بستري ده. ورونه ابها په سعودي عربستان کې د یو ښار نوم دی. د انجلۍ پلار ویل یو ډاکټر راته وویل چې د دې ټول معاینات سلیم دي او ډاکټران نه پوهیږي چې د دې مرض څه شي او علاج څه شي دی. بې له دې څخه چې په حنجره یا ستوني کې یوه حصه ورڅېرلې ده چې تر هغه ساه کاږي او په پزه یې یو پیپ ورننه ایستلی دی چې د هغې لارې څخه خواړه ورکوي. دا هم د پاره د دې چې دا د خپل ژوند پاته ورځې پر دغه بستر او دغه حال تېرې کړي. د کتاب مؤلف وایي څرنګه چې دا زما عادت دی چې زه د هیچا د علاج لپاره که هر څوک هم وي نه ورځم بلکې مریض راته راولي، مګر دغو خلقو د یوه فاضل عالم او پر ما ګران ملګري یوه شفوي رساله راته راوړې وه. نو ما ویل د دې تګ څخه هیڅ چاره نشته، باید خامخا ورسره ولاړ شم. او دغه خلقو د شفاخانې د ریاست څخه یوه اجازه نامه هم را جوړه کړه چې په هغو کې ماته دا اجازه وه چې په هر وخت کې زه و دغه مریض ته د علاج دپاره ورسم. خیر شفاخانې ته ورغلم او واقعا مې هم انجلۍ پر چپرکټ پرته د داسې ضعف او ډنګرتیا په حالت کې ولیده چې الله عز وجل ښه پوهېږي او بې له سره څخه یې بل هیڅ ځای حرکت نه کاوه، هغه هم ډېر لږ او خفیف حرکت. انجلۍ ویني اوري او نور حرکت نه لري.
ما د انجلۍ څخه د سحر د ټولو اعراضو او علامو پوښتنه وکړه او دې د سر په ښورولو سره د ټولو پوښتنو جوابونه منفي راکړه. اوس نو زه نه پوهېدلم چې دا څه تکلیف لري. دلته د ماښام د لمانځه وخت شو او موږ لمانځه ته ولاړو. پس له لمانځه د ادا کولو مې انجلۍ ته دعا وکړه او بیا ورته راغلو. لاس مې د انجلۍ پر سر کښېښاوه، سورة الفلق مې ووایه او تر هغه وروسته مې دغه دعا وویل: اللهم رب الناس اذهب الباس تر پایه. انجلۍ د الله جل جلاله په فضل سره په خبرو سوه، خبرې وکړې. دلته نو د انجلۍ پلار او ورونو د خوشحالۍ یې ژړل او پلار یې راولاړ سو چې ما پر سر مچ کړي. ما ویل و خلقو ته عقیده مه کوه، بلکې کارونه ټول د الله عز وجل په اراده کې دي. په دغه وخت کې د دې د شفا او جوړېدو اراده کړې وه او دغه شفا د الله عز وجل د بندگانو څخه د یوه بنده پر لاس راغله. انجلۍ ویل الحمدلله او نورې خبرې وکړې او ویل زه غواړم چې د شفاخانې څخه ووځم. پنځمه قصه: یو ځوان مریض راته راغلی. کوم وخت چې مې هغه دم پر ووایه هغه د ده پیري خبرې وکړې او ویل زه د ده پر سحر ګمارل شوی یم. او بیا یې هغه ساحر چې دا پیري د هغه سره کار کاوه راوښوي او د سحر ځای یې راوښوي. ویل سحر د کور د دروازې په چارچوب کې دی. بیا مې دا پیری د سړي څخه په وتلو امر کوي. الحمدلله پیری ووتی او بیا د دغه ځوان اقربا وهغه ذکر سوي ځای ته ورغله. هغه یې وکیندی، سحر یې پیدا کړي چې هغه زړې ورقې وې او مقطع حروف پر نیوشته وه. بیا یې هغه ورقې په اوبو کې ویلې کړې او سحر باطل سو. والحمدلله وحده. محترم ورونو، اوس به د سحر د اقسامو څخه اتم قسم سحر درته بیان کړم. دغه سحر چې سحر النظیف یا سحر الاستحاضه ورته ویل کېږي، یوازې په ښځو کې پېښېږي، یعنی بې له بالغې ښځې څخه بل چاته نور پېښېږي. ورونو، استحاضه او نظیف دواړه مترادف الفاظ دي چې یوه ترجمه لري، خو صرف فقها د استحاضې لفظ استعمالوي او ډاکټران د نظیف لفظ استعمالوي او د دواړو ترجمه د وینې بهېدل دي. د فقه په اصطلاح استحاضه و هغه ښځې ته ویل کېږي چې تر میاشتني عادت زیات وینه ځینې بهیږي، چې دا په ښځو کې یوه مشهوره او معروفه مریضي ده. اوس نو دغه قسم سحر څنګه او ولې پېښېږي؟ په دې سحر کې ساحر هغه د ده ملګری پیری پر هغه ښځه مسلط کړي چې په هغې سره سحر کول غواړي او د پیري وظیفه دا وي چې د ښځې څخه باید وینه وبهیږي. نو پیری د هغې ښځې په بدن ننوځي او د دې په رګو کې د وینې سره تګ کوي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، یعنی شیطان د ابن آدم د وینې په رګو کې تګ کوي. رواه البخاري و مسلم. نو کوم وخت چې دغه پیری په رحم کې و هغه معروف او معلوم رګ ته ورسېږي هغه ووهي، نو د دغه رګ څخه وینې رابهیږي. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه حمنا بنت جحش د استحاضې په متعلق پوښتنه وکړه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: انما هي ركضة من ركضات الشيطان. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. یعنی دغه استحاضه د شیطان د وهلو څخه یو وهل دي. رکض په عربي کې په پښه سره وهلو ته وایي او په بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: انما هي عرق وليست بالحيضه. رواه احمد والنسائي. نو د دغو دوو روایتو څخه دا معلومه سوه چې استحاضه د ښځې د رحم د رګو څخه په یوه رګ کې د شیطان وهل دي. سحر النظیف څه شی دی؟ ورون، دا خو مو د مخه درته وویل چې نظیف یعنی د وینې بهېدل چې فقها استحاضه ورته وایي او اتباع نظیف ورته وایي. ابن الاثیر رحمه الله وایي استحاضه دا ده چې د ښځې څخه د وینې بهېدل د حیض د عادت تر ورځو وروسته نور هم دوام وکړي او ګای وخت دغه نظیف
په میاشتو دوام لري او د وینې اندازه هم ګای لږ او ګای ډېره وي. اوس به د دغه سحر النظیف د علاج طریقه درته بیان کړم. اول هغه درښول سوی دم یا رقیه به پر اوبو ووایه. مریض به دغه اوبه 3 ورځې څښي او غسل به پکوي، انشاء الله تعالی وینه به ودرېږي. دوهم که بیا هم وینه ونه درېده، دغه آیات شریف به په پاکه سیاهي یا رنګ سره ورولیکي، لکل نبأ مستقر، چې دا د سورة الانعام 28 نمبر آیات دی، او په اوبو کې به ولیکي او ښځه به د 2 یا 3 هفتو دپاره په نهاره سره څښي، باذن الله وینه به ودرېږي. د سحر النظیف د علاج یوه نمونه یا کیسه. د کتاب مؤلف وایي یوه ښځه چې ډېر شدید نظیف یې درلودی راته راغله. پر دغه ښځه مې هغه دم ووایه او د قرآن مجید څخه تیپ سوي پیتې مې د اورېدلو دپاره ورکړې. یو څو ورځې لا نه وې تېرې سوي چې الحمدلله وحده وینه یې ودرېده او پاته سوه دا مسئله چې د قرآن مجید آیاتونه ولیکل سي او بیا د څاښت پر قسم وچښل سي. د دغه کار د جواز فتوا علماء کرامو ورکړې ده او وایي چې یوه پیراني یا بل مریض ته د کتاب الله څخه یو شی په حلال پاک رنګ سره ورولیکل سي او بیا پرېوله سي او هغه اوبه وچښل سي، لکه څرنګه چې دغه موضوع امام احمد، ابن تیمیه او نور علماو هم ذکر کړي او جایزه کړي. محترم ورونو، اوس به د سحر د اقسامو څخه 9 قسم سحر درته بیان کړم. دا سحر د واده د زندولو او معطله کېدو سحر دی چې په عربي کې سحر تعطیل الزواج ورته وایي. دغه د واده د زندولو سحر څنګه کېږي؟ جواب: یو حاسد، حاقد او چمباز انسان و خبیث ساحر ته ورسي او د هغه څخه وغواړي چې د فلاني په لور داسې سحر وکړي چې واده ونه کړي، نو ساحر هم د هغه انجلۍ او د هغې د مور نوم ځینې وغواړي او د هغې د کالو یا وریښتانو څخه هم یو شی ځینې وغواړي او بیا نو د سحر په کولو شروع وکړي او د دې سحر د عملي کولو دپاره یو یا تر یوه زیات پیرانان وګماري، پیری هم ورسي او د دغه ښځې ملګری سي، تر څو چې وکولای سي چې په دغه ښځه ننوځي. او دا خو در معلومه ده لکه د مخه چې مو درته وویل چې پیری په یوه د دغه 4 حالاتو کې کولای سي چې په انسان ننوځي او هغه 4 حالات دا دي: اول د ډېرې شدیدې بیرې حالت، دوهم د ډېر شدید غضب حالت، دریم د ډېر غفلت حالت، څلورم هغه وخت چې انسان په ګناهو او شهواتو کې غرق او ډوب وي. اوس نو پیری د دغه 2 حالاتو په مابین کې دی. اول یا به په ښځه ننوځي، نو یې داسې کې چې د هر غوښتونکي یا مرکه کوونکي څخه په تنګېږي او انکار کوي چې نه غواړي. دوهم پیری نشي کولای چې په ښځه ننوځي، نو د باندې څخه د سحر تخیل په عملي کولو مشغوله سي و هغه غوښتونکي ته دا تصور پیدا کړي چې ښځه بدرنګه ده، وسوسه او تشویش ور واچوي او په ښځه هم دغه کار کوي. هر نر چې د دې د غوښتلو دپاره راسي دا د هغه څخه انکار کوي، حتی که په اول کې راضي هم سي، خو د یوې 2 ورځو په تېرېدلو سره پښیمانه سي چې دا کار د شیطان د وسوسې څخه ورته پیښیږي او د سحر په شدیدو حالاتو کې به وویني. هغه څوک چې د ښځې د غوښتلو دپاره راځي، کم وخت چې دی د ښځې د کور په دروازه کې قدم کښېږدي، په ځان کې شدیده نفس تنګي حس کړي، ژوند تریخ او تاریک ورته معلوم سي، لکه دغه اوس چې دی په بندیخانه کې وي، نو بل وار هیڅ نه غواړي چې دلته راسي. یعنی سحر دونه شدید وي چې د ښځې غوښتونکی هم تر تاثیر لاندې راولي، نفرت یې وسي او بیا دغه کور ته نه راځي. او په دغه وختو کې ښځې ته د هغه پیري په واسطه څه وخت تر مابین سردردي هم ورپېښېږي. اوس به د دغه سحر تعطیل الزواج اعراض او علامې درته بیان کړم. اول څه وخت تر مابین
داسې سردردي ورپېښېږي چې د دواو په خوړلو سره هم نه ایسته کېږي. دوهم، په سینه کې شدید ضیق او تنګي، یعنې د غټ او نفس تنګي، خاصتا تر مازدیګر وروسته بیا د شپې تر 12 بجو پورې. دریم، هر خواستګار یا د ښځې غوښتونکی په بد شکل سره لیدل. څلورم، پریشانه افکار. پنځم، په خوب کې سرګرداني او پریشانی. شپږم، ځینې اوقات د مسحور انسان په معده کې همیشه درد موجود وي او دا هغه وخت وي چې سحر په خوړل سوی یا چښل سوی. اووم، د ملا په کښتو فقراتو کې درد. او اوس به د سحر تعطیل الزواج د علاج طریقه درته بیان کم. اول، پر دغه مسحور به هغه دم یا رقیه ووایه که مرض خرابه کړه او هغه پیري خبرې وکړي، هغه درښول سوې معامله به ورسره وکړي. دوهم، او که مرض نه کړه خراب خو په جسم کې ځینې تغییرات حس کړه، نو به دغه راتلونکي 8 تعلیمات ورکړي، یعنی په دغه راتلونکو 8 کارو به امر کړي. اول، لمونځونه به پر خپلو وختو ادا کوي. دوهم، ساز او موسیقي به نه اوري. دریم، د مخه تر بېدېدو به اودس تازه کوي او آیت الکرسي به وایي. څلورم، د خوب په وخت کې به لاسونه د لپې پر شکل خولې ته ونیسي، سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس به ووایي. پر خپلو لاسو به چوکي او پر خپل بدن به تیر کړي. 3 واره به دغه کار کوي. پنځم، پر یو ساعته پیته به آیت الکرسي په تکرار سره ټیپ کړي او د ورځې به دغه پیته 1 وار اوري. شپږم، هغه دم یا رقیه به پر اوبو ور ووایه، دغه اوبه به چښي او په 3 ورځو کې به 1 وار غسل پکوي. اووم، سورة الاخلاص، فلق او ناس به پر یو ساعته پیته مکرره ور ټیپ کړي او هر ورځ به 1 وار اوري. اتم، پس له سهار د لمانځه څخه به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 واره وایي. دغه 8 تعلیمات به پوره د 1 میاشتې لپاره تطبیق او عملي کړي. پس له میاشتې به ان شاء الله تعالی یو دغه 2 حالاتو څخه پیښ. اول، یا به د مریض څخه دغه د سحر اعراض او تکالیف استسی، مرض به ښه او سحر به باطل سي والحمدلله. دوهم، یا دا چې درد به نور هم زیات سي، د مرض اعراض او علامې به شدید سي. دلته به نو هغه دم یا رقیه پر ووایه، ان شاء الله تعالی مرض به خراب کی او پیری به خبرې وکړي. بیا به نو هغه معامله ورسره وکړي کوم چې درته ویلې مو ده. د سحر تعطیل الزواج د علاج نمونه یا قصه. دا قصه د هغه ښځې ده چې نن به د یو چا سره په نکاح کولو موافقه سوه او سبا سهار به انکار کاوه. قصه داسې وه، یو ځوان راته راغلی او ویل زموږ سره یوه انجلۍ ده چې عجبه کیفیت ورته پېښ دی. هغه دا چې که یو څوک د دې د غوښتلو یا نکاح کولو دپاره راسي، دا په ډېره خوشحالي سره موافقه سي، مګر چې بیا د شپې بیده سي او سهار راکښېني رأی یې تغییر کړی وي او د هغه سړي سره نکاح کول په شدت سره ردوي او انکار کوي، وایي نه غواړم نه غواړم، او د دغه انکار دپاره کم علت یا سبب هم نه بیانوي. او دا کار 2 واره په تکرار سره پېښ شوی دی، تر څو چې موږ یې په شک کې واچولو. اوس تا ته راغلو چې ستا نظر څه دی؟ د کتاب مؤلف وایي کم وخت چې مې دم پر ووایه، ښځه مرض خرابه کړه او یوې پیرانۍ ښځې خبرې وکړې. ما ویل ته څوک یې؟ ویل فلانۍ. اوس مې نوم نه دی په یاد. ما ویل ولې په دغه انجلۍ ننوتلې؟ ویل دا زما خوښه ده. ما ویل د دې ته نه یې خوښه او ته د دې څخه څه غواړې؟ پیرانۍ ویل نه غواړم چې واده وکړي. ما ویل تا په دې څه کول یا څه دې ورسره کول چې د واده یا نکاح څخه به انکار کاوه؟ دی ویل کم وخت چې به یو څوک د دې د غوښتلو دپاره راغله او دا به هم موافقه سوه، په خوب کې به ما دا وبېرول، تهدید به مې کړه. ما به ورته ویل که دې واده وکړي دغسې او دغسې به در وکړم. ما ویل ستا دین څه دی؟ ویل مسلمانه یم. ما ویل ستا دغه کار شرعا نه دی روا،
ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا ضرر ولا اضرار، یعنی په اسلام کې دا نشته چې څوک دې ځان ته یا بل ته ضرر ورسوي او ستا دغه کار و دغه مسلمان ته ضرر رسول دي او دا کار شرعا حرام دي. پیرانۍ هم قانع سوه او د ښځې څخه ووتل. ښځه د هغه خپلې بېهوشۍ څخه راپورته سوه. والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. محترم ورونو، اوس به د سحر په باره کې یو څه مهم معلومات درته بیان کړم. اولا تاسې پوهیږئ چې یو سحر دی، یو مس. سحر دا دی چې د ساحر د طرفه په یو معین شخص د ځینو حرامو مقاصدو دپاره سحر کیږي او دا سحر بیا د پیري د طرفه عملي کیږي. او مس بیا هغه دی چې و انسان ته پیری د سحر او ساحر د لارې څخه نه راځي، بلکې په خپله د انسان او پیری په مابین کې یوه معامله وي چې د هغې معاملې په سبب پیری پر انسان کښیني او آزاروي چې په عربي کې ودې ته مس وایي. نو یو سحر سو یو مس. او که ژوند باقي و انشاء الله تعالی د فتو یوه بله سلسله به د مس په متعلق ټیپ چې انسان څنګه کولی شي چې د مس یا پیری د کښېنستلو څخه ځان وساتي. نو اوس ګای وخت ممکن د سحر او مس اعراض یا علامې سره مشابه او یو شی. دوهم، د مسحور شخص په معده کې همیشه درد پر دې دلالت کوي چې سحر په خوړل سوی یا چټل سوی. دریم، په قرآن مجید سره علاج کول تر هغو مؤثر نه وي تر څو چې دغه دوه شرطه موجود نشي. الف، علاج کوونکی به پر امر الله او شریعت الله ثابت او مستقیم. با، د مریض به ټینګ باور او راسخ عقیده وي چې په قرآن مجید سره علاج مؤثر او فعال دی. څلورم، د سحر ډېر اقسام په دغه علامه کې سره مشابه او یو شی دی چې هغه د دقت او نفس تنګۍ احساس دی، خاصتا په شپه کې. پنځم، ممکن د سحر ځای په یوه د دغه دوو کارو در معلوم شي. الف، د هغه پیري په ښوولو سره چې په دغه سحر سره مکلف سوی دی، مګر هو د پیري خبره به تر هغو نه منې چې یو څوک واستوي او په هغه ځای کې وګوري چې هلته هغه سحر پیدا کړي نو پیری صادق دی، که نه په پیرانانو کې درواغ ویل ډیر. با، مریض یا د هغه علاج کوونکی به 2 رکعات لمونځ په صدق او اخلاص، خشوع او اطمینان سره د شپې په آخره درېیمه حصه کې ادا کړي او الله عز وجل ته به دعا وکړي چې د سحر ځای وروښي. ډېر دا امکان شته چې خوب وویني یا په زړه کې د سحر د ځای احساس او شعور پیدا شي او یا بې غالبه ګمان شي چې سحر په فلاني ځای کې دی. نو که د دغو کیفیتو څخه یو حالت ورته پیښ شو او سحر یې پیدا کړي د الله عز وجل به ډېر شکر ادا کوي. شپږم، ممکن هغه درښول سوی دم یا رقیه د حبة السودا پر تیلو ووایي او مریض امر کې چې سهار او ماښام په دغه تیلو سره د درد ځای غوړوه. او دغه د حبة السودا تیل ممکن د هر سحر دپاره استعمال شي. په صحیح البخاري کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا ثابته شوې ده چې ویې فرمایل الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. یعنی حبة السوداء د هر درد او مریضي دپاره علاج او شفا ده بې له مرګ. د مرګ څخه څوک نه په راګرځول کېږي، نور نو د ټولو امراضو دپاره علاج کېدلی. ورونو، تاسې به پوښتنه کوئ چې حبة السودا څه شي ده؟ څرنګه چې د حبة السودا نوم په پښتو نه دی را معلوم، خو بیا هم د حبة السودا په تعریف یا معرفي کولو کې دونه ویلی سم چې حبة السودا یو کوچنی صحرایي نبات یا بوټی دی چې تورې کوچني زیږې دانې یا تخم کوي او دغه تورو دانو ته حبة السودا ویل کېږي. په ځینو وطنو کې حبة البرکه ورته وایي او په ځینو وطنو کې شونیز ورته وایي. په سعودي عربستان کې ډیره ده، حتی په پاکستان کې هم په کثرت سره پیدا کېږي. حبة السودا یعنی تورې دانې.
حبة البرکه یعنی د برکت دانې. اوس به د یوې مریضې هغه قصه درته بیان کړم چې الله عز وجل د سحر ځای وروښو. قصه داسې د کتاب مؤلف وایي یوه ځوانه انجلۍ د خپل اهل سره راته راغله. کوم وخت چې مې دم پر ووایه پوه شوم چې په دې قوي سحر سوی دی، ځکه دې په خوب او ویښه کې اشباح، اجسام او نور شیان لیدل. مقصد دا چې ما د دې و اهل ته وویل دغه علاج استعمال کړي، ان شاء الله تعالی هغه سحر به پر خپل ځای باطل شي. د انجلۍ اهل ویل ایا داسې یوه طریقه شته چې د هغې په واسطه موږ ته د سحر ځای را معلوم شي؟ ما ویل هو. ویل څه شي ده؟ ما ویل و الله عز وجل ته دعا، تضرع او عاجزي، خاصتا د شپې په اخره درېیمه حصه کې، ځکه دغه وخت د دعا د قبلېدو دی. واقعا هم دغه مریضه د دې د اقرباو په قول د شپې په دغه آخري درېیمه حصه کې په لمانځه، دعا، تضرع او عاجزي مشغوله شوه، او بیا یې په خوب کې ولیده چې یو چا تر لاس ونیول او د دې په کور کې و یو ځای ته وروستل، او هلته یې هغه ځای وروښاوه چې هغه سحر ښخ کړه سوی و. په سهار کې انجلۍ خپله کورنۍ په دغه خوب خبره کړه. دوی و هغه ځای ته ورغله او هلته یې هغه سحر پیدا کړي او راویست. بیا یې پرېولی، سحر باطل سو او انجلۍ جوړه سو. والحمد لله رب العالمین. محترم ورونو، څرنګه چې اوس د کتاب اووم فصل شروع کیږي او په پته کې لږ ځای پاته دی، او زه نه غواړم چې هغه بحث په خپله مقدمه کې قطع شي، او د فتې خالي پرېښول هم ښه نه را معلومیږي، نو به په پاته ځای کې د ولا حول ولا قوة الا بالله فضیلت او ترجمه درته بیان کړم. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عبدالله ابن قیس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل: یا عبدالله ابن قیس، الا اعلمك کلمه هي من کنوز الجنه لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی یا عبدالله ابن قیس، ایا داسې کلمه نظر وښیم چې هغه د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امام نووي رحمه الله وایي ولی دغه کلمه لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانو څخه ده؟ وایي ځکه په دې کلمه کې و الله عز وجل ته دا اقرار دی چې ته و د جل جلاله ته خاضع، فرمان برداره، اړ او محتاج یې. دا د تسلیم او تفویض کلمه ده، و د جل جلاله ته تسلیم او هر څه و ده ته ورپرېږدې. که ته د دغه کلمې په واقعي معنا پوه سې، دا به در معلومه سي چې تا لره بې له الله عز وجل څخه او بې له د ده د توفیق څخه هېڅ قوت نشته، او نه ته د ځان دپاره د ګناهو د ساتلو څخه بله حیله لرې، او د خپل نفس د شرو دفع نسې کولی بې له الله رب العالمین څخه. بې له الله جل جلاله بل صانع نسته، او د ده جل جلاله امر هیڅوک نسي ردولی. بنده په خپلو ټولو کارو کې د هیڅ شي مالک او متصرف نه دی. او د دې کلمې د لفظ ترجمه داسې کیږي: لا حول. د حول ترجمه حول یعنی تحول، اوښتل، پوره کېدل، و یوه شي ته په حیله او ظرافت سره رسېدل، قدرت پر تصرف، د کارو پر اړولو پوه او دانا، تحرک، د دوو شیانو په مابین کې حائل او پرده. دا ټوله د حول ترجمه ده. نو لا حول یعنی نه حول سته، نه قدرت سته، نه د خلاصېدو لار سته، نه چم او حیله سته، د هیڅ کاره څخه د خلاصېدو لار نسته بې له مشیته د الله عز وجل. او د لا حول په ترجمه کې وایي د ګناهو څخه هیڅ د خلاصون لار نسته بې له عصمته
او ساتنی د الله عز وجل. ولا قوة د قوت ترجمه، سلطه د یو کار پر کولو قدرت او قوت. نو ولا قوة یعنی هیڅ قدرت او طاقت نسته بلا معونت او کومک څخه د الله عز وجل. د ولا قوة په ترجمه کې وایي د الله عز وجل پر طاعت قدرت نلرو، قوت نلرو بلا د کومک څخه. نو خلاصه دا سوه چې نه د ګناهو څخه ځان ساتلی سو بلا د جل جلاله د ساتنې څخه، او نه طاعت او عبادت کولی سو بلا د جل جلاله د معونت او کومک څخه. زموږ ټول کارونه د جل جلاله په مشیت پورې تعلق لري. په دې کلمه کې پوره تفویض او ټول اختیارات و الله عز وجل ته پرېښودل کېږي. نو ځکه دا کلمه د جنت د خزانو څخه یوه خزانه سوله. خو ځینې خلک دغه کلمه غلطه یا ناقصه وایي چې د ضلالت او ګمراهیو و جملو ته واوړي. ځینې خلک وایي لا حول الله، چې د دې جملې معنا داسې سوه لکه دوی چې وایي لا قدرت لله، یعنی الله عز وجل قدرت نه لري، العیاذ بالله. نو متوجه اوسئ چې دغسې الفاظ مو تر خوله راونوځي. پر نور اقسامو باندې هم غلطه ویل کېږي، خو تاسې کوشش وکړئ چې دغه کلمه پوره او صحیح ووایاست. ولا حول ولا قوة الا بالله. نو به د جنت د خزانو څخه یوه خزانه سي، او ستاسې دپاره به په دنیا کې د الله عز وجل د طرفه څخه د ساتنې د ګناهو څخه د ساتنې سبب وګرځي، او پر طاعت باندې، پر عبادت باندې، پر فرمانبرداري باندې به د قوت سبب وګرځي. نو ولا حول ولا قوة الا بالله. او تاسې پوهیږئ چې دغه جمله موږ په د خپلو تیرسو بیانو کې د سحر په اقسامو کې څو واره په تکرار سره ویلې ده. په هغه ځای کې زموږ مقصد هم د دغې جملې د ویلو څخه دا دی چې موږ ټول خپل کارونه، ټول خپل اختیارات، ټول هغه شیان چې زموږ څخه پیښیږي هغه د الله عز وجل په معونت سره بولو. دا چې یا مریض جوړیږي، دا چې یا پیری خبرې کوي، دا چې یا پیری وځي د مریض څخه، دا ټوله د چا په واسطه سره کیږي؟ دا د الله عز وجل په واسطه سره کیږي. بنده هیڅ شی نه دی او د هیڅ قدرت نه لري. بنده باید و خپل رب خالق او مالک ته تسلیم او تابع وي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ورونو د دعا په امید. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې په پته کې نور هم ډېر لږ ځای پاته دی، نو به اوس په ګډه سره د قرآن مجید و تلاوت ته غوږ ونیسو. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به